سلامونه، زه وږمه صبا عامر یم. نن غواړم د چک یو مشهور لیکوال کافکا د هغه په ژوند باندې، د هغه کار باندې، د هغه موزیم، د هغه قبر ته لاړه شم. تاسو ته یو گزارش تیاروم. له ما سره اوسئ، دا راپور تر پایه پورې وګورئ، سبسکرایب یې کړئ او ما فالو کړئ، ما سپورټ کړئ. کافکا کلونه، 1.5 کاله پخوا مړ شوی، خو هغه مړ نه دی، تر اوسه ژوندی دی. یاد یې اوس هم تازه دی. دا اوس نږدې وختونو کې دغه مجسمه جوړه شوې ده. دلته سیلانیان راځي په دا رقم موټرو کې، بیا راځي د کافکا عکس اخلي او بیا ځي سره. دا مخامخ چې تاسې ګورئ، دا د کافکا نوې مجسمه ده چې دلته جوړه شوې ده او دا داسې څرخي، تاویږي. دلته د کافکا یوازې سر دوی مجسمه یې جوړه کړې چې هغه د برق په واسطه باندې څرخي. دا د دې خلکو د خپل لیکوالانو سره مینه ښیي چې دا خلک خپل لیکوالانو سره څومره مینه لري. دلته تاسې له بغل نه ګورئ چې څومره ښایسته مجسمه یې دغه جوړه کړې ده. دا یې بلې خواته راغلو. له دې خوا نه هم تاسې کولی شئ چې کافکا وګورئ، دغه څېره، یعنې ډېر په مهارت او هنرمندي سره دا مجسمه جوړه شوې ده. لیکوالانو سره مینه وکئ. لیکوالان د هرې ټولنې د هغو د فرهنګ، د هغو د تاریخ، د هغو د ژبې هغه قهرمانان یا سمبول دي چې هغوی دنیا ته هغه خپل قومونه معرفي کوي، خپل فرهنګ معرفي کوي. هیله ده چې دغه د لیکوالانو سره مینه، د شاعرانو سره مینه، خپل ادب سره مینه په موږ افغانانو کې هم را ژوندی شي او پرمختګ وکړي. دا د کافکا کتاب دی، د لنډو کیسو کتاب دی. دا نومیږي اطرافي ډاکټر. البته دا ترجمه شوی د جرمني ژبې نه انګلیسي ته ترجمه شوی. کافکا د نري رنځ یا تبرکلوز په مرض باندې دی مړ شوی دی او د ژوند په آخري وروستیو ورځو کې چې ده حتی خوراک هم نشو کولی، بیا یې هم په خپل یو ناول باندې کار کوو او هغه یې ایډیټوو. نو تاسې که کله چک ته راځئ، د هغه موزیم، د هغه مجسمې، همدارنګه د هغه قبر لیدلی شئ. که څوک پراګ ته نشي راتللی او لرې په افغانستان کې یا نورو هیوادونو کې، نو هغوی کولی شي چې په انټرنیټ د لارې نه دا ریسرچ کې د ده کیسې وژباړي پښتو ته او خلکو ته خدمت وکړي. کافکا واده نه و کړی، هغه بچي نه لري، خو د هغه هر ناول، د هغه هر کتاب، د هغه ماشومان او تلپاتې بچي دي. د هغه مور و پلار په جرمني ژبې باندې خبرې کولې او د ده مورنۍ ژبه جرمني وه. دا د کافکا موزیم ته راورسېدو، اوس هلته دننه ورځو او ټکټ اخلو. د کافکا موزیم ته تاسې ګورئ، دغه قطار روان ده. دا ټول له بهر نورو ملکونو نه سیلانیان راغلي دي. یو رهنما هم ورسره دی. دغه خلک چې یو داسې آبي او سپین داسې چترۍ نیولې او بل هم هغه شین بیرغ نیولی، دا هغه رهنمایان دي چې دوی خلکو ته لارښوونې کوي او نن یې سیلانیان دلته راوستي دي. دا د کافکا موزیم ته راننوتو. دلته یې مکس لګېدلی دی، هلته یې مکس لګېدلی دی. دننه ورځمه، ټکټ اخلو او تاسو ته به موزیم درښکاره کړو.
زه خو دلته دننه راغلم، دننه د ده خطونه، قلمونه، کتابونه یې کې موزیم کې، خو دلته د هغه کې چې ناسته ده ریسپشن کې مېرمن وایي چې د ویډیو د شوټ کولو اجازه نشته ده. بس قسمت یاري ونه کړله، زه به دننه لاړه شم وبه یې ګورم خو ویډیو نشم جوړولی. هیله ده چې تاسو خفه نشئ. دلته د موزیم مخې ته هلته نشته د کافکا موزیم شاپ یعنې دوکان، د ده ټول عکسونه لګېدلي دي، خو ډېر د افسوس ځای ده چې دوی اجازه نه ورکوي دننه چې زه تاسو ته ویډیو جوړه کړم او تاسو ته یو څه برابر کړم. نن غواړم اوس چې دیجې ته راورسېدو، شاته د یهودیانو هدیره ده او غواړو چې د کافکا قبر ته لاړ شو. زه راغلم چې هلته لاړ شو. دغه د یهودیانو هدیرې ته راغلم. دلته په زرګونه یهودیان ښخ شوي دي، خو په دې ټولو کې یوازې د کافکا نوم په سر کې ځلیږي لګېدلی او دغه آدرس. دغه قبر ته به ورځو، دلته یې ویلي دي چې 250 متره. نو زه ورځم چې دغه قبر پیدا کړم. د کافکا قبر ته روانه یم، د هغه دایمي ابدي کور ته. دا د کافکا قبر ته راورسېدو. دا د فرانز کافکا قبر دی. دا یې په 1883 کې پیدا شوی و په پراګ کې، او په 1924 کې دا یې په اتریش کې مړ شوی دی. دلته د ده هدیره د یهودیانو په هدیره کې دی، ولې د ده مور و پلار چیکي یهودیان دي. همدې هدیره کې د ده پلار هم ښخ دی او د ده مور هم په همدغه ځای کې ښخه ده. هنر پولې نه مني، مذهبونه نه مني. ځوانیمرګ کافکا یو لیکوال دی. د ده په خوب او خیال کې به هم نه راته چې کلونه پس، 1.5 پېړۍ پس یو افغانه لیکواله به راځي، د هغه په قبر باندې به درېږي، خبرې به کوي، هغه به افغانانو ته معرفي کوي. کافکا 40 کاله عمر وکړ. که 40 کاله نور عمر کړی وای، ده به څومره ډېر ښه کتابونه لیکلي وو، یو انقلاب به یې راوړي. دا ښه لیکوالان او شاعرانو سره عمر ولې یاري نه کوي. صادق هدایت ځوانیمرګ شو، ایرانی لیکوال. خاطر اپیردی په ځوانۍ کې لاړ. اسحاق ننګیال همداسې ځوان لاړ ومړ، او همدارنګه سعادت حسن منتو چې ټول افغانان، پېښور، پښتنو ټولو سره نوم سره آشنا دي. ویډیو مو ولیدله، گزارش مو تر پایه ولید د کافکا قبر، د کافکا موزیم، د کافکا څلی. همدا زما وس و. کوشش مې وکړ تاسو ته ډېر شیان درښکاره کړم. تر امکاناتو پورې مې تاسو ته گزارش تهیه کړ. انګریزان وایي بال اوس تاسو په میدان کې دی. نو تاسو
سبسکرایب ته ستاسو سپورټ ته زه ضرورت لرم. تاسو ما سره مینه وکئ. تر بل ګزارشه پورې تاسو په الله سپارم. د خپل ځان خیال ساتئ. د خدای په امان.